زه د چینکولۍ یم خپل زوی مې هسپتال ته راغلم چې رالم وګرځېدم چې ټوټو والې نشته ډاکټران نشته خو ما خپل زوی واپس ولېږو خو د قوم بچي چې دي زنانه ناستې دي په ګلو کې بچیو سره پراته دي زه د قوم د بچو دپاره یم زما هغه دې مړ شي زما خپله پښتو دا ده پوه شوې ته دا پیغام ورکوم چې د دې نه غیره دې نه جوړوي خو د یو سړي وس نه کېږي نه استعفا دې کېږي او موږ دې پرېږدي دا خلک دې نور رسوا کوي نو دا شته چې رسوا شو دا پوره ده دا غریب چې دی دا زموږ بړې دي دا زما نیکه ماته وي چې غریب زموږ بړې دي نن غریب ذلیله ګرځي ګاډۍ ترې ماتېږي ګاډۍ ترې رسوا کېږي دا غریب په چرته مسله د انتې سره ته یې ولا حل کړه که تا ولا حل نه کړه نو موږ به بیا د پیر د ورځې نه یا خو به غیر جانبدار کېږو یا به د دې ډاکټر صاحب سره د انچارج سره ودرېږو دا خبره چې بیا نه زموږ ایم پی اے صاحب ته به خامخ کولا وي موږ سیاست نه کوو د بازار د ویلیج کونسلو چیرمینان دا ټول عوام راغلي موږ چې دی نه زموږ په وینا باندې هسپتال دود وایي چې یاره موږ به کولا کړو خو زموږ مطالبې به د پیر د ورځې پورې منلی کېږي دا مطالبې د ایم پی اے صاحب سره دي ایم پی اے صاحب به یې مني هغه به یې حل کوي که هغه حل نه کړي نو بیا به چې دی لکه عوام پوه شه هسپتال پوه شه او ایم پی اے صاحب پوه شه بیا به نه ډاکټران دغه مجبوروي د دوی چې دی نه ګناهګار به نه وي دا او نه به موږ دا کوم چې د دوو دریو څلورو کسانو مشران ځان جوړ کړي دا ډنډماران موږ یو موږ به پکې بیان نه یو ایم پی اے صاحب پوه شه او کاري پوه شه دا وې دوی راغلي دي چې موږ عوام تنګولو لپاره نه یو نه موږ عوام تنګو موږ دلته خدمت ته ناستو موږ دوی ته هم دا وې تاسو راغلي تاسو د علاقې مشران یې موږ تاسو له د پیر د سهار د 8 بجو پر بیا هم ټیم درکو د پیر د سهار د 8 بجو پر د ایم پی اے سره کینی او دا خبر دی واپس واغسته شي کوم چې کوم انټرفیرنس شوی دی کوم دمکان چې انچارج ورکړی شوی دی کدا خبر واپس واغسته شوی موږ بیا مارته لګو سټرایک بم د پیر د ورځې پورې سره جاری پیر د نه موږ به اوسو ویډیو کولاو پیر سهار 8 بجې پورې کوم مسله حل شو ټیک تک ټیک نشو موږ د پیر سره واپس د دې مشران به جرګه باندې او دوی زموږ سره ودرېږي دوی زموږ سره دا کمټمنټ دی صحیح شو منګه چونکې سهار چې منګه خبر شو نو موږ هسپتال ته راورسېدو بیا دلته خو تاسو ته معلومه ده چې د خوازخېلې په هسپتال باندې ډېر زیات بوج دی او دلته ټول غریبه علاقه ده غریبو خلکو ته تکلیف هم ډېر زیات او قسمه قسم تکلیفونه او قسمه قسم مریضان څنګه دوی سره د عبدالله صاحب سره او د ملګرو سره په یوه ښه ماحول کې سره زموږ مذاکرات وشو او زموږ په دې باندې کمټمنټ وشو چې کومې خبرې چې وې هغه چې دوی دا کومې مطالبې دي د حکومت نه یا دوی دا ګیله کوي چې یاره دلته سیاسي مداخلت روان دی او په هغه سیاسي مداخلت باندې دلته هغه پوسټونه بدلیږي را بدلیږي د کرسۍ هغه بدلون کیږي او بیا هغه دا خبره کوله چونکې موږ د خپل طرفه دا خبره کوو په دې ځای کې چې دوی د پیر د ورځې پورې زموږ د دوی سره خبره وشوه نو موږ دا خبره کوو چې موږ د عوام سره د غریبو خلکو د دې علاقې چې موږ نمایندګي کوو د هغو سره به ودرېږو د هغو تپوس به کوو ډیره مننه چې زموږ د خوادخیلي میډیا په هر سخت کې زموږ سره وګړو په ولاړی زموږ شمال نیوز کسو راغله دوم شکریا ادا کوم هیز فوکل پرسن د بلدیاتو د هیلث منګه یګه خبر شو سهار وختي زما د مرګري پات خان او صدر صاحب شابخ روان رشید خان منګه راغلی او ډاکټر صاحب سره ناسو چونکې عوام په کم ذکی نظر په پاغه ذکی منګ د عوام نه یو عوام زمونږ نه دی موږ چې د عوام په مفاد کې کومه خبره کیږي چې پای کې زموږ سرون زی موږ د عوام سره ولاړ یو چونکې موږ ډاکټر صاحب ته دا خبره وکړه چې ډاکټر صاحب اوس عوام ته تکلیف ته بهر په بازار کې عوام ولاړ دي مریضان دي غریبان دي د یو لری زین خلک راغلي چونکې هغه ته انتهایی تکلیف ته نو ډاکټر صاحب د الله خوشاله کې هغه زموږ ریکوست ومنو د دوی په دې مینه ایم پی سره خپل مسلې دغه سره زموږ هیڅ کار نشته زموږ خبره چې هغه د عوام ده د ولست او د خوادخیلي د پرمختګ ده چې زموږ نو څومره کې دي چې د خوادخیلي په پرمختګ کې او د عوام څخه هر څوک زیاته کوي ډاکټر صاحب کې او هغه مینه ایم پی کوي هغه د مینه ایم پی پترو کېږي او ډاکټر صاحب پترو کېږي قسم په سبا نه بل ورځ د پیر ورځ ده دا مسله چې هر چا راکړل دا مسله د هواري کې کوم مسله هواره نشوه زموږ سیب یو خبره زموږ د عوام سره روزو په دې روټ کې بودیګو دا مسله چې چا راکړي دغه خلاف په موږ زنده‌باد مرده‌باد دا دوه ټوک خبره ده